د خوشحال سادات تازه او د خوشحالۍ خبر. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د افغان نیوز خبرمن لیدونکو ښه راغلاست د نن ورځې مهم خبر ته. آیا تاسو پوهیږئ چې خوشحال سادات ولې او څنګه طالبانو ته تسلیم شو؟ نو راځئ چې ترې خبر شئ. د بي بي سي پښتو ټلویزیون سره د جنرال صاحب خوشحال سادات د نننۍ مرکې څو مهم ټکي را سره واورئ. هغه وایي زما دریځ روښانه دی، زه نور په هیڅ ډول افغانستان کې د جګړې دوام نه غواړم. که هر څوک بیا افغانستان جګړې ته ټېل وهي یا د جګړې اور زیاتوي، هغه که زما ورور هم وي، پر ضد یې درېږم. ماته دا مهمه نه ده چې واک یا قدرت د چا سره دی، ماته فقط دا مهمه ده چې افغانستان آباد او افغانان خوشحاله وي. دا 40 کاله کېږي چې یو بل نوم باندې افغانان وژل کېږي او افغانستان په اور سوځېږي. افغان د ازله خپلواک او آزاد قوم دی، نور یو بل ته د غلامۍ پیغور مه ورکوئ. خپل هیواد د غلامۍ او اشغال په نامه یوې بلې جګړې ته مه ټېل وهئ. هیڅ افغان او پښتون د چا غلام نشي کولی. نور خپل ورونه په دې نامه مه وژنئ. افغانستان د اوله یو آزاد هیواد دی. افغانانو په ډیرو آزادولو واخیستو، تباه او برباد یې کړ. نور باید دا لړۍ ته د پای ټکی کېږدو. افغانستان آزاد و، آزاد دی او آزاد به وي. اوس یې وخت دی چې آزادولو پر ځای آباد کړو. ګرانو کتونکو، دا و د نن ورځې چمتو شوی ویډیو. که غواړئ همداسې نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ، نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.